بدر بابا چې کوم فلمونه نو هغه په یو میسج مانیو هغه به یو میسج ورکو وسنی چې کوم فلمونه دي نو دا اسې سوري بخښنه غواړم میسج حواله سره نه دي اسې خلک نور خرابوي. تاسو څنګه شوق پیدا شو فلم انډسټري سره فلمونو سره څنګه اصل کې زما شوق داسې پیدا شو چې دا وای جراثیمي بچپن نه ما فلم کې کله کار نو کړی کله چې زما فن ته راتللو کړل نو آیا بدر بابا چې دی هغې د دې ځای نه دنیا نه تل وفات شي زه د هغې فین کې یم لکه بدرمونې فین یې اوس فلمونه ګورې که نه ګورې زه خو د بدر بابا فلمونه ځکه ګورم چې آیا هغې نه موږ ته یو میسج میلاویږي ته هغه عوام ته هم چې کوم زمونږ پخواني مشران دي هغوی هم دا خوښوي او دا اوسني چې کوم عوام دي نو خدای ته خاطره دپاره تاسو ته بدر بابا فلمونه ګورئ. جی ګران عزتمندو کتونکو دا اوس ما سره بله هنرمندنه سره عینا خان نن هم په دې برسل راغلو دوی سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه چې په دې کلیزه 14مه کلیزه ته بابا بدر منیر حوالې سره ده نو ستاسو ډېره مننه چې دې کې تاسو واقعي زموږ ته زړونو کم خبر چې دی هغه مینوالو ته مخ په وړاندې بوځئ. زه د هغې د بچو د نمسو په ځای ما فلم کې کله کار نو کړی کله چې زما فن ته راتللو کړل نو آیا بدر بابا چې دی د دې ځای نه دنیا نه تل وفات شوی خو زه د هغې فین کې یم لکه بدرمونې فین یې اوس فلمونه ګورې که نه ګورې زه خو د بدر بابا فلمونه ځکه ګورم چې آیا هغې نه موږ ته یو میسج میلاویږي او زه همیشه دپاره هغه عوام ته هم چې کوم زمونږ پخواني مشران دي هغوی هم دا خوښوي او دا اوسني چې کوم عوام دي نو خدای ته خاطره دپاره تاسو ته بدر بابا فلمونه ګورئ نو بدر بابا چې کوم فلمونه نو هغه په یو میسج مانیو هغوی به یو میسج ورکو اوسني چې کوم فلمونه دي نو دا اسې سوري بخښنه غواړم میسج حواله سره نه دي اسې خلک نور خرابوي. تاسو څنګه شوق پیدا شو فلم انډسټري سره فلمونو سره څنګه اصل کې زما شوق داسې پیدا شو چې دا وای جراثیمي بچپن نه نو زما بابا چې دی هغه ته ټلویزیون جی ام صاحب چې کوم شوکت علي صاحب خدای دې وسوبغي تاغي دوستو نو پهله خو زما خواهش او زما بزنس دی یعنی زما اوس کاروبار دی. دا کم جنوي کول دی می ته څه پیغام ورکول غواړي چې روزي کنه نوی کول ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې ماشاءالله ته ښه خاندان نه وی امید لرم ښه مشران هم دي تاسو چې دې اوس دې لارې ته راوځئ نو په دې لارې کې تاسو ته سخت ښکاري چې آیا تاسو مخ په وړاندې لاړ شئ نه دا لارې هغه ټایم کې ښې وي ځکه ښې وي چې په دې کې ښه خلک موجود وو ته بدر بابا غونده کې ته اصف خان بابا غونده کې ښه خلک موجود وو دي اصف خان بابا ژوندی دی ځکه زه تاسو ته چې تاسو اوس روزئ نو کاینډلي چې دا لاره مه اختیار کوئ ځکه چې دا لاره اوس هغه لاره پاتې نه شوه نو تعلیمونه وکړئ جاب دغه کې جاب ته اپلای وکړئ زده کړه وکړئ ته فلم ته پردې ته ډرامې ته پردې ته سنګینګ نه د دې نه بالکل ځان لرې وساتئ هېڅ هم پکې نشته. جی بالکل تاسو دې خبره ترې ووایئ ټول دا پیغام ورکړو چې دې طرف ته مه راځئ دا څه ښه فیلډ نه دی خپل تعلیم ته توجه ورکړئ خپل جاب کوئ دا ستاسو سره چې کوم دی ښه وي دې سره موږ خبرې ترې وکړې موږ سره چې کوم دی نور هنرمندان موجود دي ورځو هغوی طرف ته چې نن هغوی څه وینا ده. زه به دا ووایم چې د بدر د برسۍ نه زه په فیسبوک خبر شوم که نه ما ته چا وینا نه ده کړې نه را چا دعوت را کړی خو بدر صاحب به زه دا ووایم چې هغه زمونږ بلکې پلار نه نیکه د اکټینګ باره کې که نه جي